د ژمي په پیلېدو سره په افغان بازارونو کې د مشهورو هټیو کلیکسیونونه په بهرنیو بوټانو ډک وي، خو بیا هم ډیری ښاریان دغو هټیو ته د افغاني بوټانو د پیرلو لپاره راځي. دوی وایي له یوې خوا د خپل هیواد تولید دی او له بلې خوا یې بیه او کیفیت هم ښه دی. هوا یې ښه شوې ده، راغلی یم مبارک سنټر ته تر څو یوه جوړه بوټان واخلم. افغاني بوټان اخلم ځکه کیفیت یې هم ښه دی او هم یې بیه ټیټه ده. هټیوال هم د ښاریانو خبرې تاییدوي. دوی وایي په دې وروستیو کې د افغاني بوټانو کیفیت او بیه ښه او په ډیر ښایسته ډیزاینونو سره جوړیږي او بازار ته عرضه کیږي. الحمدلله نن ورځ نو اساسي افغاني بوټونه او ښه کیفیت هم لري او د ښه کوالټي برخوردار هم دي او فعلا ښه مشتری هم لري. افغاني بوټونه ښه کار هم کوي او فعلا بازار کې چې ډیر موږ وځي خپل افغاني تولیدات وځي. د ژمي په راتلو او د هوا په سړېدو سره خلک اړ دي چې د ځان د ګرم ساتلو لپاره ګرم لباسي توکي وکاروي. دا په کابل کې د چرمي بوټانو یوه لویه فابریکه ده چې دلته افغاني بوټان جوړیږي. دا چې دغه بوټان څنګه جوړیږي، یو بوټ د جوړېدو څو مرحلې دي، له پیل تر پایه له کومو مرحلو تیریږي، بالاخره په بوټ بدلیږي. زموږ په دغه نننۍ راپور کې به تاسو سره معلومات شریک کړو. اول مرحلې لري مختلفې. اول ځي کټای ته پریس کټي، خام مواد چې راشي پریس کټای ته ځي. دا کله کټینګ شي، کټینګ نه بیا لري نه وروسته مرحله بعدي چې دا خیاطي ده. خیاطي بخش ته چې کله انتقال شي، خیاطي چې مکمل خلاص شي، مکمل شي، بیا راځي ماشین ته. ماشین ته چې کله راشي، ماشین ته ورواچو، ماشین بوټ جوړ کړي، هغه نه وروسته تال یې موږ ورواچو، ورته تال یې کړو. تل نه وروسته مرحله پیکینګ طرف ته روان ده، کارټن طرف ته. بیا آخري مرحله چې ده کارټن. په یاده فابریکه کې د ښځو په ګډون شاوخوا 150 کسان کار کوي او تولیدات یې د هیواد ټولو ولایتونو ته انتقالیږي. د فابریکې مسؤلین زیاتوي که حکومت یې ستونزې هوارې کړي، دوی هڅه کوي چې په یاده فابریکه کې 0 کسانو ته د کار زمینه برابره او خپل تولیدات له هیواد د باندې هم صادر کړي. 15 کاله کېږي زموږ فابریکه په افغانستان کې فعالیت لري چې زموږ د پی وی سی بخش کې تولیدات لرو. ډیره کمه موده کېږي چې د چرمي بوټانو تولیدات مې شروع کړي دي. د افغانستان ټولو ولایاتو ته موږ عرضه لرو د بوټانو. زموږ شعار د کیفیت ده او موږ اولویت هم کیفیت ته ورکو. موږ تقریبا 1.5 کس ته فلحال د کار زمینه برابره کړې ده چې دې کې تقریبا 15 کسه زنانه دي او نور نارینه دي. یوازینۍ لویه ستونزه چې فلحال د صنعت په برخه کې ده دغه د برق ستونزه ده او بله غټه ستونزه چې ده په بازار کې هغه دا ستونزه ده چې کوم محصولات ورته محصولات چې په افغانستان کې تولیدیږي هغه د بهرنیو هیوادونو یا ګاونډیو هیوادونو نه راځي. دولت داسې پالیسیانې غوره کړي چې هغوی باندې تعرفې لړې کړي تر څو داخل کې صنعت ته وده ورکړي او هغه کوم خام مواد چې د اړتیا وړ ضرورت وړ افغانستان ته راځي هغوی باندې تعرفې کمې کړي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلین وایي چې په افغانستان کې د بوټونو جوړولو شاوخوا 250 فابریکې فعالیت کوي. دوی وایي هڅه کوي چې د کیفیت د لوړولو په برخه کې ورسره همکار اوسي ترڅو دغه صنعت پراختیا پیدا کړي او له نړیوالو معیارونو سره سم تولید ولري. خو له دومره فابریکو سره سره افغانستان د بوټونو د تولید په برخه کې پر ځان نه دی بسیا شوی او لا هم په لوړه پیمانه بهرني بوټان افغانستان ته راواردیږي. عبدالله حیدرزی، CGTN، کابل.